سلامونه، وخت مو په خیر. پاکستان طالبان ته د ماین ښخولو برمې ورکړې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي دغه برمې په سراچه موټر کې ځای پر ځای کیږي او د 1 یا 2 دقیقو په موده کې 10 سانتي متره سړک سوری کوي. ولسي جرګې د 1400 کال ملي بودیجه تصویب کړه. ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې دغه اقدام هرکلی کړی او د بودیجې تصویب په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو په تطبیق کې مهم بللی دی. د دولتي او خصوصي پوهنتونونو حضوري درسونه د هوت په 15مه پیلیږي. د لوړو زده کړو وزارت وايي حضوري درسونه باید 4 اونۍ په چټک ډول دوام وکړي او ورپسې کلنۍ ازموینې اخیستل کیږي. په ټول هیواد کې د صرافۍ مارکیټونه بیرته پرانیستل شول. ولسمشر غني له صرافانو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د 1 اونۍ په جریان کې به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. او د پوهنې وزارت د تدارکاتو او وارث سیر شرکت رئیسان د اداري فساد په تور نیول شوي. لویه څارنوالۍ وایي یادو کسانو یو مستعمل جنراتور په 12 میلیونه افغانیو اخیستی او په قاچاقي ډول هیواد ته دننه کړی.